وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ملګري پوښتنه کړې ده چې یو کس وفات شوی ده او دا وصیت یې کړی ده په ده روزې پاتې دي د روزې د فدیو وصیت یې کړی ده تقریبا 100 روزې دي ورباندې. ملګری دا پوښتنه کوي چې آیا دا فدیې چې کوم ورکوي یو کس ته دا پیسې ورکولی شي د 100 روزو مثلا چې کوم فدیه ده دا یو کس ته ورکولی شي که به متعدد کسانو ته ورکوي او افضله صورت کم یو ده؟ نو دې مسئلې جواب داسې ده چې د لمانځو فدیه یا د روزې فدیه دواړو کې مفتافیه کول دا ده، صحیح کول راجح کول دا ده چې یو مسکین ته ورکولی شي چې مثلا دې صورت کې د 100 روزو فدیه یو مسکین ته ورکړي هم دا جایز ده، صحیح ده. خو احتیاط دا ده، افضله صورت دا ده، احتیاط دا ده چې متعدد کسان ته ورکړي، یو کس ته نه کې ور یعنی 100 روزې دي نو د 100 روزو فدیه 100 کسانو ته ورکړي، متعدد مساکینو ته ورکړي یا یو مسکین ته مثلا په 100 واره ورکړي، په 100 ورځې ورکړي، دا هم صحیح ده. یو ورځ ورکړي، بله ورځ ورکړي، بله ورځ 100 ورځې باندې ورکړي. بهتر او احتیاط دی کې ده، نور جایز دا ده چې یو مسکین ته ورکړي. دې مسئلې وضاحت موږ د مذهب مشهور کتاب تحتاوی کې کړی ده او کې داسې عبارت راځي 490 صفحه کې تحتاوی ويجوز إعطاء فدية صلوات وصيام ونحوها لواحد من الفقراء جملة. او شامی کې راځي مکتبه زکریا والا دریم جلد 406 صفحه کې ولو دفع الى فقير جملة جاز ولم يشترط العدد ولا المقدار. او عصری فتاوا کې مرغوب الفتاوا دریم جلد 280 صفحه کې او فتاوای رحمیه پنځم جلد 199 صفحه کې حسن الفتاوا سلرم جلد 316 صفحه کې او دارالعلوم دیوبند شپږم جلد 415 صفحه کې دې کتابو کې هم دا راوړي چې دا جایز ده. دا احتیاط خبره چې ده د امداد الفتاوا دویم جلد 144 صفحه کې او آپ کے مسائلوں کا حل دریم جلد 443 صفحه کې دې دوه کتابو کې داس فرمایي چې احتیاط دا ده چې متعدد مساکینو ته ورکړي، نور جایز ده. وبالله توفیق.